اخره کې موږ د پاکستان واکمنو ادارو مشرانو نه دغه غوښتنه کوو څه د الله رضا دپاره په افغانانو باندې اخري خصوصي یو بل رحم وکړئ چې لکه څرنګه چې وزیر اعلی صاحب دا بیان وکړو چې زه به هلته 22 کمپیوټرې زیاتوم یا 18 کمپیوټرې به زیاتوم نو د هغې 18 په ځای لکه څرنګه چې علیپور ته یو ګاډی مقرر شو داسې کواد ډیویژن هم ډېر غټ کیمپ دی غټه علاقه ده ځکه چې په دې باندې ټل انګو دوابا سدا پړه چینار بنو کرک دا ټول علاقې په دې پرتې دي کم از کم 6 اضلې په دې پرتې دي باید چې کوار ته 2 ګاډي ویر کول شي او دلته الحمدلله ښه سیفټي زیم شته حفاظت بیم کیږي او موږ افغانانو ته به د ستونزې مشکلات ختم شي زه یو وارې بیا غږ کوم د پاکستان په واکمنو ادارو او مشرانو باندې چې د یو اخري خصوصي رقم په افغان کډوالو وکړئ دغه د ګاډي سلسله موږ ته اسانه کوي ځکه که موږ زنانه ماشومان هلته ځي 3 ورځې 4 ورځې په حمزه کیمپ کې تېرې کوي یا په نورو کیمپونو کې تېروي که نه نو هغې په ځای چې دلته موږ ته افغان کډوالو ته دغه ګاډي کیمپونو ته راشي که دلته په موږ 4 5 شپې رځي که په 1 2 ورځو کې نوبت را نشي خو شپه به واپس کور ته راوړو سبوی به بیا څو هلته به په لین کې په عزت سره کینو یو خو به مو قوم قبیله یې وایو مشران به پیژنو دستور به پیژنو دلته به کرپشن پکې نه کېږي چېرې ټوکانې به نه خرڅېږي هر سړي ته حقدار ته به حق میلاویږي او په خپل ترتیباتو سره به دغه کار مخته وړل کېږي دې کې به یو لانجې نه جوړېږي یو به رش نه جوړېږي رش به په دې بنیاد نه جوړېږي چې دلته ټولو یاران دوستان شته که خپل کیمپونه موږ ړنګ کړي کورونه وړاندې نو یار دوست کره به ځي شپه به کوي واپس به راځي کنې خپل کورونه دي خپلو چاردیوالیانې خو شته صرف کمرې ورانې کړي هغې کې به شپه تېروو خو خدای دې وکړي چې دغه موږ غږ ورسېږي او دغه مرکزي حکومت یا صوبایي حکومت په دغې شي باندې اکشن والي خصوصا وزیر اعلی صاحب ته موږ آفتاب عالم صاحب ته او شفیع جان ته د یو ریکویسټ کوو چې دغه 2 ګاډي د کواد ضلعې ته مقرر کړي ځکه چې په دې باندې ډېرې غټې ضلعې پرتې دي په کواد باندې